د بشري حقوقو شورا د 4م ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وکړه. په پاکستان کې د میشت راجستر شو افغانانو د استوګنې موده وغځېده او واشنگټن ته د بیجینګ خبرداری. سلام د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د 4م ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وکړي. ټاکل شوی چې په ژینیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو وروسته تر اوسه 3 ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 او لومړی په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په 4م ارزونه کې به چې د دوشنبې په ورځ د غوی یا سور میاشتې په 10مه په پام کې ده په ژینیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ د چارواکو په وینا 3 راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژینیو کې د افغانستان د استازوالۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر ماښام رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د غونډې ته به 3 سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. هغه وایي هیوادونه د دې 3 سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظارت وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت او ښېګڼې سره مرسته وکړي. په دې 3 سندونو کې لومړی په ژینیو کې د افغانستان دایمي استازوالۍ له خوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقونو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او 3م سند د بشر حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستۍ 2 راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوځای کوي. دا غونډې به د روانې مای میاشتې تر 10مې نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون ټولو وګړو ته بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او د اسلامي امارت څخه پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. طایب وایي دا سمه ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړې په منلو مکلف نه دی، خو دوی وایي چې دا سپارښتنې د افغان حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولی شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر شو افغان کډوالو د استوګنې موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. د راپورونو له مخې دا پریکړه پرون د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرالي کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د POR اسنادو لرونکي افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 10مې نیټې پورې تمدید شوي. خو په بیان کې دا هم راغلي چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د POR کارتونه لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت او بانکي حسابونو د لرلو او نور اسانتیاو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال اوسېږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د POR کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغه کډوالو د ایستلو پر بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې هم دا راز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنۍ وګړو د ایستلو لومړی پړاو هم دا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمېر ډیره افغان کډوالو ته د POR کارتونو سربیره د ICC یا د افغان د پیژندپاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي دي. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسناد د لرونکو افغانانو د ایستلې لړۍ به د اپریل له 15مې پیل شي، خو تر اوسه چې دا مهلت 12 ورځې اوښتې چارواکي رسما په دې اړه څه نه دي ویلي.
او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو ګډونوالو یادونه نه ده شوې. او وروسته دا چې بیجینګ واشنگټن ته خبرداري ورکړه چې د چین له سترو کرښو مه تېرېږئ. بیجینګ واشنگټن ته جدي خبرداري ورکړه چې د چین له سرې کرښې تېر نشي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې د چین حاکمیت، امنیت او پرمختګ د دغه هیواد سره کرښه بللي او له واشنگټن یې غوښتي چې له دې کرښې تېر نشي. وانګي زیاته کړې چې واشنگټن باید د کړکېچ د زیاتولو هڅه ونه کړي. ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو پر ژمنو او د اړیکو په پرمختګونو ټینګار کړی. دا له یوه کال څخه په کمه موده کې چین ته د انتونیو بلینکن دوهم سفر دی. د یادونې ده چې د اوکراین جګړه د تیوان او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو مسایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ کچه لا هم لوړه کړې ده. د یادونې ده چې د اوکراین جګړه تیوان او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو مسایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ کچه لا هم لوړه ده. له ملتیا مو نړۍ مننه که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.